نازل شوی دا کتاب دی د هر سوال پکې جواب دی دغه ذکر د قرآن دی د هر سنه را تګرا دی مو راوړې پیمان دی دا مځکه په زبان دی په لوستلو کې استان دی ځکه خور پر ټول جهان دی چې منی مسلمان دی او راغلی د اسمان دی چې پړه کې د جانان دی زما زړه په دې سیراب دی نازل شوی دا کتاب دی څومره ښکلی انتخاب دی نازل کړی په جناب دی نمایه لکه آفتاب دی د هر څه پکې حساب دی هم پر شوی آداب دی په منلو کې ثواب دی نه منلو کې عذاب دی په لوستلو کې تاب دی که ملا دی که نواب دی بس مومن پکې کامیاب دی نازل شوی دا کتاب دی مننه پیغامونه یې خوریږي څه به نه کې څه به کېږي خو بد به در پیښیږي نیک عمل به پکارېږي د ذرې حساب به کېږي د تقدیر لیک نه بدلیږي ته به نه غواړي خو کېږي هر څه دې کې معلومیږي مستورات النقاب دی نازل شوی دا کتاب دی د کامونو پکې ذکر اسمانونو پکې ذکر د غرونو پکې ذکر ګلابونو پکې ذکر ګناهونو پکې ذکر شرابونو پکې ذکر دوزخونو پکې ذکر جنتونو پکې ذکر د نفرونو پکې ذکر بس حرام پکې شراب دی نازل شوی دا کتاب دی دغه موږ لره رهبر دی چا چې کړی په نظر دی کائنات کې منور دی هم په ځمکه هم په غر دی ښه په هر څه برابر دی پکې ذکر د اختر دی پکې ذکر د معاشر دی په هر لوري میسر دی پر رسول پیغمبر دی بس زمونږ عمل خراب دی نازل شوی دا کتاب دی مننه پکې ذکر د آدم شته پکې ذکر د غنم شته پکې ذکر د قلم شته پکې ذکر د کرم شته پکې ذکر د عالم شته پکې ذکر د عجم شته پکې ذکر د مرهم شته پکې ذکر د لړم شته پکې ذکر د صنم شته مونږ ته ګل لکه ګلاب دی نازل شوی دا کتاب دی مننه تر او توري پکې خولي لار او موري پکې خولي رور او خوري پکې خولي سپین او توري پکې خولي غوړ او سپوري پکې خولي قرض او پوري پکې خولي پټ سرتوري پکې خولي صبر زوري پکې خولي ژوند او ګوري پکې خولي ژوند به تیر شي دا یو خواب دی نازل شوی دا کتاب دی مننه د خندا ذکر پکې دی د جړا ذکر پکې دی د رڼا ذکر پکې دی د سزا ذکر پکې دی د جزا ذکر پکې دی د مولا ذکر پکې دی د دعا ذکر پکې دی د دنیا ذکر پکې دی د هر چا ذکر پکې دی دا پاروک لوی دریاب دی نازل شوی دا کتاب دی